او د جمع دي دپاره څه چالان وشوقي ما ډېر زیات نو که یو 120 روپو دې ځان سره راواخېسته او شربت خو بیا د هغې نه هم کوئ که یو لیټره بوتل هم در سره راواله ډېو ځکه چې سړی خوراک وکړي چې بیا خو یې پیاز هم کېږي خو تکلیف به ډېر ګوره نه کوي خدای شته زه په تکلیف ډېر خفه کېږم تکلیف نه دی دا خو اساسي او که نه چې ډېر تکلیف ګوره ونه کړي وراره او که چېرته دې میان ولیده که نه خیر یو کیلو د سره راواله دا میا ډېر ښه دی سړی چې خوري کلسټرول دی سره کمېږي او ښه دی ګرم دی لږ نو پروا نه کوي خیر یو قطره نیمه چې وخوري هېڅ پروا نه کوي که چېرته دې کباب وکړه داسې ترسکون غوندې یاره داسې نیمه کیلو خو سره راواله که نه ماښام دا روژه دې پرې لږ رنګین راځي یاره دا چې اوږده او راوږده او کله داسې ده او کله اړم نور تنګ شوم زه به حجرې ته مړه بچا لرم کومه ګپ ته بیا راوغواړم خو زه بارم خان ماما راغواړم ډېر وخت وي د پلار مرګړی یم دی بیا به رانه پلار په قبر کې خفه زما انډیوالانو سره هېڅ مړی ژوندی نه کوي همداسې کوم یاره د بارم خان ماما د ټلیفون کومه ګپ شپ په سره ولګو دې کې به پیسې نه وي دې دا به راولو السلام علیکم بارم خان ماما خی جوړې خیر دی قلادي دا ما وې چې راغلی لوټه به م ګپ لګولې اوجره کې اواز یې ناستې ما راوځه او راوځه او دا خبره څوکړه ښه او سترګې دې وځه زړه م تنګ دی داسې یم چې ما راچکر ښه ګپ به ولې ورو دما دې به م دلته وکړي بیا به ځي ته پرېږده سړیه مړه ټیکسي راونیسه او راځه بازار بند دی او دا دی هغه بانې کې اوس ټیکسیانې رشقې خو ازادې دي راځي پیسې د سره نه زه بیا درکړم ته راچکر شه سړیه په تمه دې مخه او زه صحیح ده په خیر راشي ده السلام علیکم نجیبه السلام علیکم بخیر څنګه چل دی کېنه راځه دلته که نه څه کې څنګه نو دی خو به کېنم دغه ځای کې کېږه څنګه خیر دی څنګه ده چې خفه او پریشانه ناست والله بس څه وکړو وروره رکشه وباسو یو سورلی نیمه وکړو او بس الله دې دا وبا ختمه کړي یار امین کړي یا نیټ له ورکړو خپله یې وخورو دا دوسې مزدوري ده والله څه وکړو ولا چې وروره څه سر بجې خو ګومه چې ډېر زیات بد حالات دي مړه زموږ خپل هم دغه حل دی دوکان ته لاړ شو بس یو 2 منټه هم دوکان کولاو کړی نه بس اله وایي دا درز غب شو بس بیا شټرونه راکوز کړو بس کله داسې منډې وو کله داسې منډې خو الله دې رحم وکړي الله دې خپل رحم وکړي بلکل داسې کار کوو چې زه خو روان وم مانځه ده وخت د مانځه برابر دی او زه راځه چې مونځ وکړو مازدیګر دی تیار پوه شي او مونځ به وکړو بیا به خیر دی ګپ ولګو ډېره ښه ده ډېره ښه خو د مچانو نه سخت تنګ راغلي وو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه دې کونج کې ناست دي نو څه وکړو که نه بارام خان ماما ستړی مه شي جوړې خیر دی په خیر رالي خیر دی خیرت دی کښېنه وره مړه د ورځې د مچانو نه تنګ یو د شپې د ماشو نه تنګ یو بس او روژه م ده بازارونه م باندې وځه او راوځه زړه م نور په دې خوله راووت ما ویل زه تا له ټلیفون وکړم چې راشي چکر راووهې ګپ شپ یاره ښه دې وکړه ولا رښتیا خبرې زما هم زړه تنګ شوی او کور کې څنګه خړ پړې ولې خیر شه ولا مړه یو ګاډي کې راناست وو تا ویلې ټیکسي راونیسه ټیکسي م راولې هغې مې راکمړې شیشې نه وې په لار را روانو سړکونه خو ټول کچرې تا راپه سم دوړې داسې کړمه که نه چې سم بس لکه چا چې هیرو کې پغړولې یم ځان مې ډېر وڅنډلو خو بیا هم سړي جامې خړې پړې شي نو فصال بیا نور خیر دی قلاري ده دا لږ ګورم وسهل رحمانه رحمانه ته راشه که نه السلام علیکم وعلیکم السلام وراره په خیر راغلی خیر خیر دا مشکي ده دا به دې مشرز وي هو زه ډېر ښه ښه ته به داسې کار وکړې بازار ته به لاړ شي دا بارم خان ماما راغلی دا زموږ د پلار انډیوال خو بس موږ به مو سره ګپ شپ واړه ورسره راګډ شوي بس ګپ شپ هم دی ورسره لاړ به شو چرګوړی به م راوړی او داسې چکنې مخنې به وګورې نه نه پام کوه ګوره چې زه ډېر تکلیف ونه کړي خدای شته زه د کوربه په تکلیف باندې ډېر زیات خفه کېږم ته کله هر وخت را روانې پرېږده سړي دا تکلیف موږ به هم د سره وخورو او بس نوره سودا پیسې خو لرې که نه راځه چې پیسې د سره شته سودا یا لکه ډېر تکلیف مه کوه په تکلیف زه ډېر خفه کېږم خبره نه ده مړه داسې وراره د پلار دی لیونی ډېر تکلیف مه کوه داسې کار وکړه چې
وریجې او چرګوړی خو درته ده ویل د روجمه دي دپاره څه چالان وشو ټیمه ډېر زیات نو که یو 150 روپو دې ځان سره راواخېسته او شربت خو بیا د هغې نه هم کوئ یو لیټره بوتل هم در سره راواله ډېو ځکه چې سړی خوراک وکړي چې بیا خو یې پیاز هم کېږي خو تکلیف به ډېر ګوره نه کوي خدای شته زه په تکلیف ډېر خفه خو تکلیف نه دی دا خو بس او که نه چې ډېر تکلیف ګوره ونه کړي وراره او که چېرته دې میان ولیده که نه خیر دی 1 کیلو در سره راواله دا میا ډېر ښه دی سړی چې خوري کلسټرول دی سره کمېږي او ښه دی ګرم دی لږ نو پروا نه کوي خیر دی 1 قطره نیمه چې وخوري هېڅ پروا نه کوي که چېرته دې کباب وکړه داسې ترسکون غوندې یاره داسې نیمه کیلو خو سره راواله که نه ماښام دا روژه ماتې پرې لږ رنګین راځي خراب دی نه کي ګرم یاره نه به هم خرابه انشاءالله چې خو خیر ګپ به پې ولګه ستا خوښه اوس ګپ ډېر شوقي نه یم د خېټې خدای شته دی په تکلیف ډېر خفه کېږم خو که چېرته د هندواڼه مخې ته راله داسې او یا اتیا وواله یو دانه پلیټ کې بیا سړی معده کي که نه واوره پکې واچوي خوري تا دا مزه چېرته کتلی ایوب خانه هر څه به وشي خو هسپتالونه هم ګوره بند دي سړیا کار راله ونه ګوري یاره مړه هېڅ هم نه کېږي دونه ورخطای سړیا داسې چټي ورخطا کېږي سودا بدان سره د خیر راوړه ګوره ډېر تکلیف ونه کړي ډېر تکلیف خفه کېږم په ډېر تکلیف باندې او یاره زه خو یم چې داسې کار وکړي چې 1 کیلو ګنډېری د سړی د تراویحو کې بیا وروسته یې جوي که نه ډېر زبردست خوند کوي خو ډېر تکلیف ته ضرورت ګوره څنګه دې خوښه دی بس په تکلیف خفه کېږي نو ګنې ما نوره سودا هم راوړه نه نه پام کوه ګوره زه د هغې شي سړی نه یم ګوره کار والا نه لکه روژه ماتې کې دونه خوراک ته ضرورت نشته دی سړی خرابوي سړی بور کوي که نه ښځه وراره زه ته زه لاړ شه چې راځې رښتیا یو موبایل کارت در سره راواله جاز 0306 نمبر مې دی ځان سره کارت راواله راځه په وخت راځه چې ګوره کېدای شي ډېر ډاکټر نه ډاک کړي هر څه راواله څنګه چل کوي وایي تکلیف ته ضرورت نشته دی خیر لږ لږ څه نه دونه تکلیف مه کوه یو سړی یم خدای شته دی چې سبایی وخورم ماښامه پورې هم دې ځای پورې موړ یم تکلیف نه کوي زه الله دې مل شه لږ په وخت بیا راځه داسې کار دی انډیواله چې ماښام کې سړی ډوډۍ وخوري که نه نو پیشنمي پورې بیا سړی لږ وګرځي راوګرځي نو دا بیا ازمېږي او دا ازمېږي ممپسې شي به ازمېږي تراویح به کوې تراویح خو کوې که نه ده تراویح خو کوو خو دا دومره خوراک ګوره صحت ته ښه نه دی یاره هغه خلکو ته ښه نه دی چې ځای په ځای پراته سړیا ورور خو دې هغه سړی نه دی که نه نو نور که څه دې زړه ته کېږي چې نه نه خیر خو بیا داسې کار وکړئ پیشنمي هم شته که نه یوازې دا ماښامې خو نه دی پیشنمي کې خیر دی دونه تکلیف مه کوئ د یو پلیټ ملایي که نه تازه او لږ څه پنیر سړی سور کړي او 5 شپږ هګۍ که نه یو 8 دانې پراټي او که د ترکاري هر چی شي خیر پروا نه کوي په هغې کبر نه کوو خورو نو تکلیف چې دی ښه شی نه دی په تکلیف خفه کېږم خدای شته دا کور دی ودان چې دومره زمونږ په تکلیف خفه کېږي نو د مانځه ټیم دی مالي څنګه چل دی دا مونځ هم د مخې نه کوو وبېکو زه چې لږ وږی هم شی ورته کړم نو سړی لږ وګرځي راوګرځي دا ما ګوره دوړ والی مه چې دا مخ او لاس لږ وینځم څنګه دی خوښه راځه چې ځو راځه ځو راځه چې ځو ټیم به مو ګورو چې څنګه چل دی دا ورځ به هم لږ لنډه شي راځه چې ځو که نه دلته یو مېلمه را سره دی هغه ته ولاړ یم دا دننه جومات کې دننه جومات کې مېلمه دی اوس سمه بلا ده مړه روژه ما ویل چې زړه مې تنګ دی رنګ مې ورته وکړو چې راشي دلته به ګپ شپ ولګوو هغه وروره ویل ما د روژه ماتې به کوې وایي ځان دلته به ایثار شم اوس وایي په تکلیف کې خفه کېږم شي نه مه راوړه ما زه صحیح ده بیا زوی ته مې وایي که هندوانه دې وکړه را په تکلیف کې خفه کېږم که کباب دې وکړه په تکلیف کې خفه کېږم او که میان دې وکړه مړه زما په تکلیف خفه کېږم مسلمانه زه به دې اخلاص کومه که نه صرف نمبر یې ماته راکړه څنګه به مې دا روژه ماتې دې دله اوس پاتې کوم مړه ډېره غټ کار به وکړي د داسې مېلمه نه تېرېږه وایي په تکلیف کې خفه کېږم دا پټه کې دا لمبر دی بس دا دې اوس ته بېغمه شه زه دې اخلاصوم ښه 2 منټو کې یاره چې دې نه اخلاص کړم که نه ما په تکلیف خفه کېږم او دا شی راوړه په تکلیف خفه کېږم او دا شی راوړه ما روژه ده او بیا هسپتالونه هم بند دي مې چل در باندې غم مه کوه غم مه کوه اوس یې ته ګله غمه کوم پټ کار به وکړي غمه شه اوس به دومره زر روانې شي راځه ماما بس سامان دی
دا قاری صاحب څوک دی ولا ډېر ښایسته اواز یې دی دا زموږ د کلي دی دا خو د پلار مخکې دلته و پلار دې الله وبخښي هغه مټ اوس همدا دی هغه ولا الله نمبر دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی خیر او رخي خیر دی چیرته یې دلته یو ملګري زه ته راغلی یم ښه نه ماړه 12,000 روپۍ ورکوي او 3 میاشتې راشن ورکوي لوی اختره پورې ښه نو دا به څنګه چل شي دلته دا ملګری مې خفه کېږي ښځه صحیح شو کور دې ودان بس دې نه ځان خلاصوم درلم د خیره بس مننه السلام علیکم مېلمه ته مې درته داسې کار وکړو چې بس لالچ مې ولا ورکو اوس به درته غزې خپله پرېږدي او ځي به یاره سم کار دی خیر شه څوک و یاره داسې کار دی چې یو ملګري مې ټلیفون وکړو ښه ویلې ځان راورسوه زموږ ځای کې 12,000 روپۍ ورکوي فی خاندان ته او د 3 میاشتو راشن هم ورکوي نو که دې خوښه وي که نه زه به دنه غلی کشه وکړم غلی کشه وکړي مسلمانه سړی مې ولېږلو روژه ماتي د دومره مال حال مې پرې راوغوښته اوس ما ته روژه ماتې پرېږدي او د دا ته مناسب ښکاري مړه دا ستا روژه ماتې نه دی دا زما خپل روژه ماتې دی پوه شوې او زه خیر دی به بیا به روژه ماتې خلک خوري که نه ته اوس ځي دا مسلماني ده بیا به کله راشو دغه پیسې مې د لاسه وځي دا دومره خوراک چې ما راوغوښتو دا خو زه پخپله هم نشم کوی دا خو په ماسې پاتې کېږي ګوره هغې راته دا خبره م وکړله که نه چې یعنې بل سړی نه لیکي که بل سړی لیکلی زما په ځای به د بل چا نوم راغلی وی خو نه مني را سره نو داسې کار خیر دی ته مه خفه کېږه په دې باندې تاوان دې وکړو کور دی آباد بیا به راشم د خیره سره د ماشومانو به بیا راشم نور څه وې بس تا خوښه نو خو ناجایزه ده نه ناجایزه نه ده که نه وروره زما څه مجبوري ده که نه دا 3 میاشتې راشن او دا 12,000 روپۍ د میاشتې دا روانې خرابېږي بس زه دنه ځمه عجیبه کار کوې اوس نه یاره بس ګاډي میلاویږي ورځ د رڼا ورځ د شپه نه ده چې ناوخته به شي بس زه به دنه لاړ شم اوس په مخه دې خلکو سلام الله په امان الله په امان خفه نه شي خیر دی بیا اخر نه بعد راشي عجیبه کار دی وکړو ماما مړه زه به زه ښه دی چې لاړ